کچيري پر تا باندې سجده سهو واوړي، تا باندې سجده سهو واجب سي، خو لیکن اخر تحیاتو کې تاسو هیر سي. اکثر خلکو سره دا راغلي دي او پښتنې ما څخه ډېرې کړي دي چې موږ په اخر تحیاتو کې سجده سهو را څخه هیر سي، یو تر سلام وګرځو بل تر سلام وګرځو، اوس په یاد راسي چې هو ما خو سجده سهو کوله، اوس کول پکار دي. نه ضروري مسله ده، دا ویډیو مخته ضرور سره شیر کړئ چې کله ته سلام وګرځوي او یاد درل درسي چې ما خو سجده سهو نه وکړله، نو په هغه ساعت باندې ته سجده سهو وکړه، سجدې ته ولاړ شه، صحیح سو دوی سجدې وکړه. ها کچيري تا د چا سره د سلام بعد خبري وکړي یا تا د قبله تر د شاره وګرځول، مطلب سینه د قبله څخه اخواس ولا، بیا په دې صورت کې د لمن د سره بکې لمن به بیرته د سره کوي، صحیح سو. کچيري تا چا سره خبري نه وی کړي یا ستا سینه د قبله څخه نه و اوشتي، نو په دې صورت کې تا په یاد درغلو چې ما خو سجده سهو نه وکړله، نو په هغه وخت کې سجده سهو ولاړ شه، سجده سهو وکړه او دوی سجدې چې دی وکړي اخر تحیات هم پوره ووایه او سلام په وګرځو، دا استال منځ پوره.